په قرآن مجید کې د شفا آیاتونه، محترم ورونو، په قرآن مجید کې د شفا آیاتونه سته. راسئ چې دغه کیسه واورو. د شیخ ابوالقاسم القشیري رحمه الله څخه رانقل سوي دي چې د ده زوی ډیر شدید مریض سو. دی وایي زه بالکل ځینې ناامیده سوم او خبره ډیره راباندې درانه سوه. فکر مې په مشغوله و. د شپې مې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خوب ولیدی او هغه علیه الصلاة والسلام ته مې د خپل زوی د مریضۍ شکایت وکړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وفرمایل این انت من آیات الشفا، ته د شفا د آیاتو څخه چیرې یې؟ یعنی د شفا آیاتونه دې ولې پرې ایښي دي؟ نو وای راویښ سوم او د شفا په آیاتو کې مې فکر وکړ. ومې لیده چې په قرآن مجید کې 6 ځایه د شفا په متعلق آیاتونه موجود وه چې هغه په داسې ډول سره دي. اول د سورة التوبه 14 نمبر آیات چې الله عز وجل فرمایي ویشفی صدور قوم مؤمنین. دوهم د سورة یونس 50 نمبر آیات چې رب جل وعلا فرمایي وشفاء لما في الصدور. دریم د سورة النحل 9 نمبر آیات چې حق سبحانه وتعالى فرمایي یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. څلورم د سورة بني اسرائیل 2 نمبر آیات چې رب العزت جل جلاله فرمایي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. پنځم د سورة الشعراء 8 نمبر آیات چې الله جل جلاله فرمایي واذا مرضت فهو يشفين. شپږم د سورة حامیم السجده یا فصلت 43 نمبر آیات چې الله تعالی فرمایي قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء. نو امام قشیری رحمه الله وایي دغه آیاتونه مې پر یوه ورقه ولیکل او بیا مې په اوبو کې ویلې کړه د څاښت پر قسم او بیا مې په مریض زوی وچټل. زوی مې داسې جوړ سو لکه هیڅ چې مریض نو. ورونو تاسې هم دغه طریقه د مریضانو د پاره عملي کوئ، ان شاء الله شفا به پیدا کی.